سرک زندگی. زما هنګور بل کس سره وتښتېدله او زما یوازینی زوی دماغي ستونزه پیدا کړل. ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه ریښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. له ټولو اوریدونکو څخه مننه کوم. نننۍ کیسه د یو مورکۍ د ژوند کیسه ده چې ډیره دردونکې کیسه ده. داسې پیل کیږي: زما مستعاره نوم مهریه ده، ځکه دغه نوم مې وټاکله چې خپل نوم ته مې نږدې او ورته نوم ده. ما خپل ژوند کې ډیر سختیانې او غمونه لیدلي. زه په یو نیستمنه کورنۍ کې پیدا شوی یم. پلار مې باغبان و. مونږ په کابل کې ژوند کول. پلار مې باغبان و او معاش یې ډیر کم و. د کور مصرف پرې سم نه کېدل. د هغه لپاره مور مې هم ورسره کار کول تر څو پلار سره مې مرسته وکړي. مور مې تنور کې د خلکو ډوډۍ پخوله. کله چې مور مې کار کوله، ما د کور ټول کارونه کول. خپل د خویندې او ورونو څخه پالنه مې هم کوله. خو ورو ورو پیغله شومه. لا سمه پیغله نه ومه چې پلار مې زه یې خپل وراره ته ورکړمه. زموږ واده وشو. زما د کاکا زوی چې زما خاوند و ډیر مهربان انسان و. مونږ د مینې ډک ژوند درلوده. زه امیدواره شومه او ما کره یو زوی پیدا شو. زوی مې د 1 کال شو چې مریض شو. هغه مړ شو. الله تعالی ما ته 4 نور اولادونه راکړل چې 2 یې زامن او 2 یې لورانې. مشر مې زوی و. زوی مې چې د 6 کالو سو مریض شو. هماغه مریضي کې مړ سو. زما د زوی د مړینې وروسته خاوند مې ډیر غمیدل. خپل زوی پسې خاوند مې هم مریض شو. ستوني کې سرطان پیدا شو او ډیر لنډه موده کې خاوند مې هم مړ شو. کله چې خاوند مې مړ شو، 3 ماشومان مې بې پلاره ماته پاتې شو. چې کوچنۍ لور مې د 1 کال و. ماته ډیره ژوند ګرانه وه. زه لا ډیر ځوانه ومه چې کونډه شومه. هغه وختونو کې کابل کې هم جنګونه وو. زه هم کونډه ومه. د کار کولو لپاره کور په کور تلمه. جامې مې وینځل او صفاکاري مې کوله تر څو خپل اولادونو ته حلاله روزي پیدا کړمه. ټول خلک ما پسې خبرې کول، مګر ما د خلکو د خبرو پروا نه کوله. 2یم واده مې هم ونه کړه، ځکه زه پوهېدمه چې هیڅ بیګانه سړی د بل کس اولادونو لپاره پلار نشي کېدی. او ما نه غوښتل چې زما اولادونه د بیګانه سړي پیغور وباسي. خو خلک ما پسې ډېرې خبرې کول.
زه مجبوره شومه تر څو خپل د کور خوا کې یو دوکان خوشې کړم. دوکان مې جوړ کړه او ما دوکانداري شروع کړه. په دوکانداري کې ښه و، پیسې مې ګټل او د کور مصرف مې پرې کوله. د کرزي حکومت راغی. ما ته هم دنده پیدا شوه. یو مکتب کې د صفاکار په صفت شامل شومه. بیا مې ژوند ښه سو. خپل اولادونه مې مکتب کې هم شامل کړل. زوی مې مکتب خلاص کړل. پوهنتون یې هم تمام کړه. کله چې پوهنتون نه فارغ شو ما خپل زوی ته ویله: زوی جانه، غواړمه درته واده وکړمه. زوی مې ویل: مور جانې، ستا خوښه زما خوښه ده. هره جنۍ چې ته خوښوي زه هم قبلوم. زه ډېرو کورو ته لاړمه تر څو جنۍ خوښه کړمه، خو یوه جنۍ مې خوښه شوه چې هغه زما زوی هم ومنل او د جنۍ کورنۍ هم راضي شو. کوژده مو وکړه. جنۍ راته ویله: زما د کوژدې محفل په هوټل کې به نیسې. ما هم ومنله، ځکه زما هم یو زوی و. ما غوښتل چې ښه په شانداره مراسمو کې شیریني وکړمه. جنۍ په خبره شیریني مې هم په هوټل کې ونیوله او ډېر مصرف مې وکړه. 3 میاشتې د کوژدې څخه تېرو چې جنۍ زما زوی ته کلکه شوې وه چې زما واده وکړه. زما زوی به ورته ویل چې په شیریني کې ډېر مصرف مو کړی، واده لږ وروسته به وکړو تر څو پیسې پیدا کړو. خو جنۍ نه منله. زما زوی له دې خبرو څخه ډېر رنځېدل. ما خپل زوی ته ویل چې واده کوو، د خلکو څخه به پور اخلو. زوی مې هم ومنل. د خپلو دوستانو څخه مو پور وکړه. واده مو تیار کړل. واده مو هم په هوټل کې ونیوه او طلا مې هم ورته ډېره واخیستله. ناوې مو راوستله. ناوې خپل د کوټې څخه نه راوتله. ما به ویله چې نوې ناوې ده، شاید وروسته ښه شي. خو ورځ په ورځ بدتر کېدله. بیا نو کرار بیخي ډوډۍ ته هم نه راتله کوټې ته. ما ویله چې انګور به مې مونږ سره خوشحاله نه وي، ځکه غواړي بیل ژوند وکړي. ما مې خپل زوی ته ویله چې تاسو پاس منزل کې ژوند وکړئ، ځان ته پخلی وکړئ. زه او خور دې لاندې منزل کې ځان ته پخلی کوو، یعنې د ژوند ټول چارې بیل شي. زوی مې هم ومنل. هغه بیچاره هم فکر کول چې زما د ښځې زړه هم جدایي ته ده، ځکه ښه چلند نه کوي. وروسته له جدایي څخه هم زما انګور رفتار تغییر ونه کړل. خپل خاوند سره هم ښه چلند نه کول. کله چې پلار که راتله 2-3 شپې نه راتله، او چې بیرته راتله ورسره خبرې نه کېدل، داسې به غوسه وه. 1 کال همداسې تېره شوه، خو زما انګور امیدواره هم نه شوه. زوی مې ویل چې ماشوم پیدا کړي زما ښځه به ما سره ښه شي.
خپل ښځې ته ویل چې 1 کال سو زما او ستا له واده څخه، اوس لاړه شو ډاکټر ته تر څو اولاد مونږ کره پیدا شي. مګر ښځه یې نه منله، ویله زه نه غواړمه، وخته ده اوس. مونږ خبر نه وو چې زما انګور بل کس سره رابطه لري. بغیر له کور موبایل څخه یوه پټه موبایله هم درلوده چې خپل ملګري سره خبرې کول. یوازې په خبرو نه کېدل، کله چې سهار کېده مونږ ټول وظیفې ته تلو. انګور به مې یوازې کور کې پاته کېدله. خپل ملګري کور ته راوسته او دواړه مینې او مزې یې کولې. یو ورځ چې زما فشار په وظیفه کې پورته سو، مدیره صاحب ما ته رخصت راکړه او ویل چې کور ته لاړه شه، استراحت وکړه تر څو بهتره شې. زه هم کور ته راغلمه. دروازې شاته ټک ټک وهمه، مګر انګور مې دروازه نه خوشې کوي. ډېر ځنډ وروسته دروازه یې خلاصه کړه. انګور مې ډېر وارخطا معلومېدله. نور کله ما ته به خاله ویل، خو هماغه ورځ ما ته مورجانې ویله. زه په تعجب کې شومه چې څنګه داسې کوي. ومې لیده چې ډېره پریشانه هم وه. ما هم په اولی کې د ونې لاندې ځان ته ځای جوړ کړه او وغځېدمه. انګور مې راته ویله مور جانې لاړه شه کوټې ته، دلته ډېره ګرمي ده. ما ویله چې ډېره ښه هوا ده، همدغه ځای بیخي سمه ده. 2-3 ساعته زه ونې لاندې ناسته ومه. زما د زوی د راتګ وخت نږدې سو. انګور مې ولیده چې بله چاره نشته. خپل انډیوال هغه سړی له کوټې څخه کته کړه چې لاړ شي. ما چې بیګانه سړی ولیده له پاسه کته شو. ما خپل انګور ته ویله دا څوک ده؟ هغه راته ویله دا مې د خاله زوی ده. ما وکړه خاوند دې کور کې نشته، ته څنګه خپل د خاله زوی راولې او په یوه کوټه کې یوازې ورسره دننه کېږې؟ بیا زما د راتګ څخه 2-3 ساعته تیر سو. تا ولې راته نه ویله چې زما د خاله زوی کوټه کې ده؟ زما انګور یوه ویلسټ ژبه یې ویستلې وه او راسره ژبه کوله. کله چې زوی مې راغی ما خپل زوی ته ویل. زوی مې ورته ویل چې ولې بیګانه کس دې زما په نشتون کې راوستی. زوی مې خپل خسر ته زنګ وکړه او ورته ویل خسر او خواښې دواړه زمونږ کره راغی او خپل لور ته ډېر نصیحت وکړه، خو مګر انګور مې خپل د مور و پلار خبره هم نه منله. زما زوی ډېر مهربان او آرام هلک و. په دومره خبرو باندې خپل ښځه یوه څپېړه هم ونه وهله. خو مور و پلار یې لاړ. انګور مې هماغسې تروشه وه. څو ورځې وروسته چې تېره شوه، یو سهار وختي زه کار ته تلمه چې زوی مې راغی. د دروازې کیلي یې راته راکړه او ویل مورې ښځه مې پلار کره ځي
دغه کیلي واخله چې ته وختي راځې. بیا ځان ته دروازه خوسې کړه. ما هم کیلي واخیسته. زما د انګور د تګ څخه یوه شپه تېره سوه. زوی مې خپل ښځې سره موبایل کې خبرې کوه. دویم ماښام موبایل یې بند سو. زوی مې خپل ښځې ته زنګونه وهل خو شماره بنده وه. زوی مې ویل حتما چارج خلاص شوی د موبایل. شپه همداسې تېره سوه. کله چې سهار شو زوی مې بیا زنګ ووهه، لا هم شماره یې بنده وه. زوی مې خپل خسر کره لاړ. هلته مور و پلار یې هم ویل چې لور مې دلته نه ده راغلې. د ټول خپلو خپلوان کورونه مو ولټوه خو انګور مې پیدا نه شوه. مور و پلار یې هم ویل چې لور مې دلته نه دی راغلی. د ټول خپلو خپلوان کورونه مو ولټول مګر انګور مې پیدا نه شوه. زما زوی له ډېره اندېښنې څخه هېڅ خوب یې نه کول او تر سهاره ویښ پاتې کېده. ما به خپل زوی ته ویل چې زوی جانه، ښځه دې تا سره مینه نه درلودل، ته ولې ورپسې دومره سوچونه کوې؟ خو زوی مې زما خبره یې نه منل. څو وخته همداسې شپه او ورځ خوب یې نه کول. د سر درد یې پیدا کړل. ما فکر کول چې د بېخوبي له وجې څخه سر یې درد کوي. مګر د ځان سره خبرې شروع کړل. بیا مې ډېر ډاکټرانو ته بوتله خو ورځ په ورځ زوی مې بدتر کېدل. اوس ما وظیفه هم خوشې کړی ځکه خپل زوی یوازې نشم پرېښودی چې ځان ته ضرر ونه رسوي. لکه ماشومان غوندې ورنه پالنه کوم او غواړم په آخر کې ټولو نجونو ته یوه خبره وکړم. کله چې تاسې یو هلک سره مینه لرئ هېڅکله خپل خاصګار مه قبلوئ او خپل مور و پلار ته رښتیا خبره وکړئ ځکه په آینده کې نه خپل ژوند خراب کړئ او نه د یو بل ځوان ژوند لکه زما د زوی ژوند. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.